سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د کړکېچ نړیوالې ډلې له اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو غوښتي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د کډوالو اساسي حقونو ته درناوی وکړي او په زور یې ونه باسي. دغه ډلې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د یو راپور په خپرولو ویلي چې اروپایي ټولنه باید له پاکستانه وغواړي څو هغه کسان چې اسناد لري او ژوند یې خطر کې وي ونه باسي. سرچینې زیاته کړې چې اروپایي ټولنه باید افغانستان کې خپل د مرستې پروګرامونه پراخ کړي څو له راستنو شوو او کوربه ټولنو ډیر ملاتړ ته زمینه برابره شي. د دې ډلې په راپور کې راغلي اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې باید له پاکستانه وغواړي چې د بیرته نستنولو د اصل په ګډون د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ پر خپلو ژمنو ودرېږي او د افغان کډوالو جبري ایستل دې ودروي. د دې ډلې په خبره افغانستان دا مهال له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی. ښایي د دومره لوی شمېر راستنېدونکو د جذبولو لپاره له ستونزې سره مخ شي چې څه باندې 2/3 برخه کسان یې هیڅکله افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري UNHCR ویلي و مخکې یې له راستنېدونکو افغان کورنیو سره $2000 مرسته کوله، خو د نړیوالو مرستو له کمیدو سره دا کچه $150 ته ټیټه شوې ده چې بسنه نه کوي. ولسمشر ټرمپ پر اروپا د 50% تعرفې د لګولو ګواښ وکړ. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که اپل شرکت خپل آیفون موبایلونه په متحده ایالتونو کې تولید نه کړي نو پر ټولو اروپایي وارداتي توکو به 50% مالیه او پر آیفون موبایلونو 25% تعرفه ولګول شي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د جوزا په 2 په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې د اروپا اتحادیې په اړه لیکلي: زموږ خبرې له هغو سره هیڅ ځای ته نه رسیږي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې لپاره د 50% مستقیمې تعرفې وړاندیز کوم چې د روان کال د جون له لومړۍ څخه به عملي شي. پر هغه محصول به هیڅ تعرفه نه وي چې په امریکا کې تولید شي. تمه ده چې دغه درنه تعرفه به د اروپایي هیوادونو پر لوکسو توکو، درملو او نورو تولیداتو ولګول شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پولند سوداګرۍ وزیر میخایل بارانوفسکي د ټرمپ دا ګواښ د دواړو لورو ترمنځ د روانو چینو وهلو یوه برخه بللې او ټینګار یې کړی چې د اروپایي اتحادیې او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره تر جولای میاشتې پورې وخت شته. د امریکا ولسمشر همداراز اپل شرکت ته خبرداری ورکړی چې که چیرې آیفون موبایلونه په متحده ایالاتو کې جوړ نشي نو پر هغوی به 25% تعرفه وضع شي.